Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ ټاپک دی linkage of biology with other fields of study یا دیتا relation of biology with other fields of study هم ویل کیږي. مطلب د biology د دې نور فیلډ سره څه لینک شته او کني شته ورسره. صحیح ده؟ نو دا خبره دې تاسو ته یاد وي چې biology یو داسې سبجیکټ دی چې دا د دې نور فیلډز د دې نور سبجیکټ محتاج ده. مطلب مونږ د دې نور فیلډز نه د دې نور سبجیکټس نه بغیر biology نشو ویلی. خامخا به ورسره مونږ فزیکس، کیمستري، جیوګرافي یا میتھ، سټیټسټیک یا اکنامیک وغیرہ دا چې کوم دی نو مونږ ورسره خامخا ټچ کوو. صحیح ده؟ نو د دې نور فیلډ سره لینکیج شته بالکل، او بایولوژي د دې نور فیلډز نه بغیر نه ویل کیږي. صحیح ده؟ نو زموږ سره چې کوم فنکشنز دي او میټابولیک پاثویز دي په ارګانیزمز کې، نو فالو د پرنسپلز اف ادر فیلډز. چې څومره فنکشنز او میټابولیک پاثویز دي په لیوینګ ارګانیزمز کې، نو دا د دې نور فیلډز چې کوم پرنسپلز دي، کوم اصول دي، نو هغه فالو کوي، په هغې باندې کار کوي. لینکیج چې کوم زموږ سره د دې نور سبجیکټ سره دی، نو میکس انټر ډیسپلینري ساینسز. د دې بایولوژي چې د نور فیلډ سره کوم لینکیج دی، کوم ریلیشن دی، نو د دې په وجه باندې زموږ سره انټر ډیسپلینري ساینسز راځي. مطلب ریلیشن کې زموږ سره چې کوم کمبینیشن کې دوه راشي، دی زموږ سره انټر ډیسپلینري. نو انټر ډیسپلینري ساینس کې زموږ سره چې کوم دی، نو لاندې دا یو څو مونږ ډسکس کړي چې بایو فزیکس، بایو کیمستري، بایو جیوګرافي یا بایو جیوګرافي، بایو سټیټسټکس او بایومټري او بایو اکنامکس، دا به مونږ سټډي کوو. نو اول نمبر کې مونږ راشو بایو فزیکس نه، نو دا زموږ سره ریلیشن دی، لینکیج دی د بایو او د فزیکس. مطلب زموږ سره یو انټر ډیسپلینري ساينس دی بایو فزیکس، چې دا زموږ سره د بایولوژي او د فزیکس کمبینیشن دی. بایولوژیکل فینامنا په کې مونږ سټډي کوو یوزینګ پرنسپلز اف فزیکس. بایولوژیکل فینامنا مونږ په دې کې سټډي کوو، خو دا بایولوژیکل فینامنا هغه فینامنا وي، هغه کارونه وي چې دا به د فزیکس اصول باندې کار کوي. صحیح ده؟ used in physiology، دا په فزیولوژي کې استعمالېږي. فزیولوژي د بایولوژي هغه برانچ دی چې مونږ پکې د مختلفو حصو د فنکشن په اړه کې سټډي کوو. مونږ د انټروډکشن ټو بایولوژي او برانچز اف بایولوژي باندې ویډیو کړی ده. نو هغه کې مونږ دا خبره کړې چې فزیولوژي زموږ سره د بایولوژي هغه برانچ دی چې دا د مختلفو حصو د فنکشن په اړه کې مونږ سټډي کوو. صحیح ده؟ د دې علاوه بایو انرژیټکس ایټسټرا چې کوم دی نو په دې کې هم استعمالېږي. نو مطلب دا دی چې فنکشن باره کې مونږ خبره کوو، نو مونږ وایو چې په دې انګل باندې دا چل کېږي، په دې انګل باندې کم فورس لګي، په دې انګل باندې سیوا فورس لګي. دا نو مطلب دا دی چې مونږ د ارګانیزم مختلفې حصې سټډي کوو فزیولوژي، خو د هغې کارونه کې چې کله مونږ وایو چې یاره سیوا فورس او کم فورس او انګل اخوا انګل دی خوا، نو دا زموږ سره بیا څه شو؟ فزیکس شو. دغه شانتې بایو انرژیټکس زموږ سره یو هغه فیلډ دی چې په دې کې مونږ د انرژي ترانسفارمیشن په اړه کې خبرې کوو، خو د لیوینګ ارګانیزم په جسم کې دننه مونږ وایو چې یاره سن لایټ راشي، نو مطلب لایټ راشي، نو لایټ مونږ په څه کې سټډي کوو؟ دا انرژي ده، دا زموږ سره چې کوم دی مونږ په فزیکس کې سټډي کوو، او وایو چې دا په بوټو باندې ولګي، په بوټو کې دغه لایټ انرژي بیا زموږ سره کیمیکل انرژي ته چینج شي. نو مطلب دا زموږ سره څه دی؟ بایو انرژیټکس انرژي ترانسفارمیشن دی چې د یو فارم نه بل فارم ته چینج کیږي، خو په لیوینګ ارګانیزم کې دننه. نو دا هم زموږ سره د بایولوژي او د فزیکس په منځ کې ویل کیږي. صحیح ده؟ examples لکه مونږ راشو، نو فوټوسینتھسس چې کوم دی نو فالوز د لا اف فزیکس. مونږ څنګه خبره وکړله چې لایټ راشي په فوټوسینتھسس کې په بوټي باندې ولګي، نو دغه ابزارپشن اف لایټ چې کوم دی دا څنګه ابزارب کوي، نو دا ټول خبرې زموږ سره د څه لاس چې کوم دی نو فالو کوي، د څه په لاس باندې کار کوي، نو دا د فزیکس په لاس باندې د فزیکس قانون چې کوم دی نو فالو کوي. مطلب مونږ وایو چې دا زموږ سره یو بوټی دی او سنلایټ راشي، د بوټي چې کوم پاڼې دي، گرین پارټس دي، په دې کې کلوروپلاست وي، په کلوروپلاست کې دننه کلوروفیل وي، او کلوروفیل فوټوسینتھسس کوي. نو سنلایټ راشي دلته، او دلته چې کوم دی نو د سټوماټا په ذریعه باندې کاربن ډای اکساید دننه لاړ شي، او بوټي خو اوبه د جګړو په ذریعه باندې هسې اخیستې وي، نو اوبه او کاربن ډای اکساید میلاو شي د یو بل سره د سنلایټ د نور د رڼا په موجودګۍ کې، او د دې نه علاوه د کلوروفیل په موجودګۍ کې چې هغه په دې پاڼه کې موجود دی. نو څه چل وشي؟ کاربن ډای اکساید او واټر د رڼا په موجودګۍ کې، سنلایټ په موجودګۍ کې، او د کلوروفیل په موجودګۍ کې څه جوړ کړي؟ ګلوکوز جوړ کړي، او اکسیجن چې کوم جوړ کړي نو هغه بهر ته راوځي. نو ګلوکوز په دې بوټي کې سټور شي زموږ سره، او چې کوم اکسیجن دی نو هغه بهر ته راوځي. نو موږ دا خبره وکړه چې سنلایټ راشي او دلته دا وشي هغه وشي. نو مطلب دا دی چې دا لایټ چې کوم دی او دا انرژي چې کوم دا موږ په څه کې سټډي کوو؟ په فزیکس کې سټډي کوو. او دا بوټی زموږ سره څه شی دی؟ دا په بایو کې راځي، دا لیوینګ ارګانیزم دی. نو د بایولوژي او د فزیکس ریلیشن شو. صحیح ده؟ دغه شانتي کله چې موږ د فلایټ باره کې خبره کوو، د الوتلو په باره کې، د مرغو د الوتلو په باره کې، د انسیکټس چې کوم حشرات دي د دې په باره کې،
نو دا نیوټنز تھرد لا چې کوم دی نو فالو کوي او نیوټن تھرد لا د فزیکس دی مطلب مونږ وایو چې د هر یو اکشن یو ریاکشن وي نو کله چې مرغۍ الوزي او هغه چې کله وزي لاندې ووي نو په هوا باندې پریشر مطلب فورس پیراولي نو هوا لاندې دی کوي نو هوا په اپوزیټ ډایرکشن کې د مرغۍ باندې اکشن وکي او هغه چې کوم دی نو بار دی کوي نو دا زموږ سره څه شي په دې طریقه باندې مرغۍ الوزي صحیح ده نو دا زموږ سره د فزیکس او د بایولوژي کمبینیشن شو مطلب مرغۍ او چې کوم انسیکټ حشرات دي نو دا زموږ سره په بایولوژي کې راځي او د دې فورس خبره چې مونږ کوو چې اکشن او ریاکشن نو دا زموږ سره په فزیکس کې راځي نو دا زموږ سره سیس شو بایو فزیکس شو دا شانتي کوم راشو بایو کیمستري دا هم یو انټر ډیسپلینری ساينس دی چې دا د بایولوژي او د کیمستري کمبینیشن دی نو سټډي اف سټرکچرل انالیسيس اف ارګانیک کمپاونډز دا مونږ چې د ارګانیک کمپاونډز کې سټرکچرل انالیسيس کو نو هغه کې مونږ سټل کو دا کیمستري لکه مونږ چې کله سټرکچر ګورو کنه نو سټرکچر مونږ پس کې سټډي کوو مونږ د یو میټر چې کوم سټرکچر دی کمپوزیشن دی ریاکشن دی نو دا مونږ په کیمستري کې سټډي کوو نو دا هغه کمپاوند چې هغه میک اپ سیلز اینڈ کیمیکل ریاکشنز اف لایف مطلب ګوره زموږ سره چې کوم د لیوینګ ارګانیزم دا سیلز دي دا چې د کوم کمپاوندز نه جوړ دي نو موږ د هغې سټرکچر انالیسیس کوو یا چې په دې لیوینګ ارګانیزم کې دننه کوم کیمیکل ریاکشنز کیږي نو د هغې سټډي موږ کوو نو ګوره د ریاکشن سټډي موږ په کوم فیلډ کې کوو په کیمستري کې کوو یا چې کوم سیلز د کوم مالیکولز نه جوړ شوي دي نو د مالیکول سټډي موږ پسې کې کوو هغه هم په کیمستري کې کوو نو چې کله موږ د دې سټرکچرل انالیسيس او کیمیکل ریاکشنز ګورو او مطلب د کم سیز نه جوړ دي نو دا زموږ سره پسې کې راځي په کیمستري کې راځي یا د دې نه علاوه کومه دا خبره وکړو چې زموږ سره په ارګانیزم په جسم کې دننه چې کوم مالیکولز پریزنټ دي د هغې سټډي کوو نو ګوره د ارګانیزم په جسم کې نو د ارګانیزم زموږ سره څه شو دا بایولوژي کې راغی او چې کوم مالیکولز پراته دي نو هغه زموږ سره په کیمستري کې راغلي نو کوم مالیکولز دي زموږ کاربوهایډریټس پروټینز لیپیډز نیوکلیک ایسیډز وغیرہ نو د دې چې کله موږ سټډي کوو په لیوینګ ارګانیزم کې دننه نو دې ته موږ څه وایو بایو کیمستري ورته وایو د دې سټرکچر کمپوزیشن کیمیکل ریاکشنز دا چې کله موږ ګورو په لیوینګ ارګانیزم کې دننه نو دې فیلډ ته موږ څه وایو دې برانچ ته موږ څه وایو بایو کیمستري ورته وایو examples موږ already وی چې مطلب کاربوهایډریټس دي پروټینز دي لیپیډز دي نیوکلیک ایسیډز دي او دې نه علاوه چې کوم زموږ سره فوټوسینتھیسس دی او ریسپیریشن دی نو دا هم زموږ سره په بایو کیمستري کې راځي اوس دا څنګه راځي نو ګوره موږ چې دا خبره وکړه چې کاربن ډای اکساید او واټر میلاو شي نو ګوره کاربن ډای اکساید هم زموږ سره یو کیمیکل دی او د دې نه علاوه چې کوم واټر دی نو دا هم زموږ سره یو مالیکول دی کیمیکل مالیکول نو ګوره زموږ سره واټر او کاربن ډای اکساید میلاو شي او موږ له سره جوړ کی کاربوهایډریټس جوړ کی نو دا ټول زموږ سره ریاکشن دی او مطلب مختلف مالیکولز دي نو دا په کیمستري کې راځي خو دا ریاکشن دا مالیکولز موږ په څه کې ګورو په پلانټ کې ګورو نو دا لایف شو زندگی شوله نو دا شان دي زموږ سره دا سیس کې راځي په بایو کیمستري کې راځي د دې علاوه ریسپیریشن لکه موږ راشو ریسپیریشن زموږ سره کومه د ډایګرام لراشو چې زموږ سره کوم انسان دی نو د انسان یا خو د پوزي په ذریعہ باندې ساه اخلي یا د خولې په ذریعہ باندې ساه اخلي او هغه زموږ سره فیرنګس ته راځي بیا لیرنګس ته راځي بیا ټریکیا ته بیا برانکای ته او بیا چې کوم دی نو لنګس ته ځي په لنګس کې بیا د برانکای چې کوم دی نو فردر برانچونو ته تقسیمیږي او په اخر کې چې کوم دی نو زموږ سره الویلای ته بیا اوپن شوی وي صحیح ده نو ایر چې کوم دی هوا هغه اخر کې زموږ سره اکسیجن چرته ځي الویلای ته ځي صحیح ده اوس د دې الویلای چې کوم زموږ سره دغه دی نو دا چون کې په لنګس کې دي نو د انسان چې کوم لیفټ دغه دی د لنګ دی نو هغه له ګوړ کې دی د زړه د پوزیشن په وجه باندې دا زموږ سره زړه داسې لکشن کې لیفټ طرف ته موجود وي نو چې کوم لیفټ لنګ دی نو هغه له ګوړ کې وي صحیح ده د هغې دوه لوبز وي یو بروي او یو لاندې او چې کوم ښی والا لنګ دی رائټ لنګ دی نو هغه سي لږ غټ وي نو د هغې درې لوبز وي صحیح ده نو د رائټ والا درې لوبز دي یو دا دی یو دا دی یو دا دی او د لیفټ والا چې کوم دی نو دوه لوبز دي یو دا دی یو دا دی لیفټ لنګ له ګوړ کې وي د څه په وجه باندې د هارت د پوزیشن په د زړه د پوزیشن په وجه باندې نو دا چې کوم زموږ سره ریسپیریټری سیستم دی نو په دې ځای کې ما دا الویلای څه کړی ده لږ هم تاسو ته غټ کړی دی دا سټرکچر دا ډایګرام چې په دې کې تاسو پوه شئ ګوره دا زموږ سره یو الویلس دی صحیح ده مطلب الویلای جمع ده او الویلس دغه دی واحد دی نو دا یو الویلس دی د دې په خوا کې زموږ سره چې کوم دی نو رګ تللی دی صحیح ده وینه ګرځي را ګرځي په دې ځای کې نو دا وینه چې کوم دی نو دا فار ایگزامپل زموږ سره په سیلز کې ریسپیریشن شوی دی او کاربن ډای اکساید پیدا شوی دی صحیح ده نو په فوټوسینتھیسس کې خو اکسیجن پیدا کیږي دلته موږ وایو خو په کاربن په ریسپیریشن کې بیا کاربن ډای اکساید پیدا کیږي او د کاربن ډای اکساید د وجود نه وتلی پکار دي ځکه چې دا نقصان دي
نو دغه کاربن ډای اکساید چې په وینه کې کوم موجود دی نو د دې کنسنټریشن په وینه کې سیواله او په دې الویلس کې په دې الویلای کې زموږ سره چې کوم دی نو سوي کم وي. نو په دې وجه باندې د بلډ نه الویلای ته کاربن ډای اکساید ډیفیوژن پروسس باندې لاړ شي او بیا موږ بهر ته وباسو او چې کوم دا اکسیجن راغلی دی دننه نو دا کې د ډیفیوژن په ذریعہ باندې چرته لاړ شي وینې ته لاړ شي ځکه چې په وینه کې د اکسیجن مقدار کم دی او په الویلای کې سوي سیواوي په دې وجه باندې د الویلای نه بلډ ته لاړ شي صحیح ده او په بلډ کې بیا راځي مختلف سیلز ته په سیلز کې بیا ریسپیریشن کیږي بیا کاربن ډای اکساید پیدا کیږي بیا کاربن ډای اکساید راځي الویلای ته ډیفیوز کیږي او بیا بهر ته ځي نو په دې طریقه باندې زموږ سره ریسپیریشن کیږي. نو اوس ګوره موږ وایو چې کاربن ډای اکساید راځي او اکسیجن راځي نو دا زموږ سره څه څیز دی دا خو مطلب دنه موږ ریسپیریشن چې کوم عمل دی موږ وایو چې د خوراک سره اکسیجن میلاو شي نو د دې نه کاربن ډای اکساید جوړیږي او موږ له ای ټي پی راکې انرژي راکې نو دا زموږ سره کیمستري شو صحیح ده چې موږ به اکسیجن او کاربن ډای اکساید او ریاکشن سټډي کوو او چونکې دا موږ په لیوینګ ارګانیزم کې دنه سټډي کوو نو دا زموږ سره بایو شو نو دې ته موږ څه وایو بایو کیمستري ورته وایو صحیح ده. دغه شان دي بایو جیوګرافي یا بایو جیوګرافي دا زموږ سره یو داسې فیلډ دی چې ډیسټریبیوشن اف ارګانیزم ان سپیس اینڈ ټایم موږ په د ارګانیزم چې کوم په دنیا باندې ډیسټریبیوشن دی نو دا موږ ګورو صحیح ده په سپیس کې مطلب مختلف ریجنز کې زموږ سره چې کوم ارګانیزم څنګه ډیسټریبیوټ شوی دي مطلب په بعضي نیمځای کې به زموږ سره کینګروز وي په بعضي نیمځای کې به نه وي په بعضي نیمځای کې به زموږ سره زمري وي په بعضي نیمځای کې به نه وي په بعضي نیمځای کې به پولر بیر وي په بعضي نیمځای کې به نه وي نو ولې دا زموږ سره ډیسټریبیوشن دی په مختلف ډول کې د ټایم نه مطلب دا چې زموږ سره مختلف پیریډونه تیر شوي دي کنه جیولوژیکل ټایم سکیل کې مونږه کیمبریان پیریډ او ټرایسیک او جوراسیک او مختلف قسم پیریډونه تیر شوي دي نو په هغې کې مونږ دا وایو چې په پلاني پیریډ کې کوم قسم ارګانیزم په دنیا باندې ډېر زیات وو بیا په پلاني پیریډ کې کوم قسم ډېر زیات وو بیا په پلاني پیریډ کې کوم ډېر زیات وو کنه نو ځکه مونږ وایو چې سپیس اینڈ ټایم کې چې کله مونږ د ارګانیزمز ډیسټریبیوشن په مختلفو علاقو کې ګورو نو دې ته مونږ څه وایو بایو جیوګرافي نو ګوره ډیسټریبیوشن په دنیا باندې دا زموږ سره څه شو جیوګرافي یا جیوګرافي شو خو چونکې مونږ د لیوینګ ارګانیزم خبره کوو چې د لیوینګ ارګانیزم ډیسټریبیوشن نو دا زموږ سره څه شو بایو شو په دې وجه باندې زموږ سره بایو جیوګرافي دې ته مونږ وایو صحیح ده. اوس دغه بایو جیوګرافي ډیپند کوي زموږ سره که فرض کوم د پلان ډیسټریبیوشن ګورو نو بیا ورته مونږ فایبر جیوګرافي وایو او کوم د انیمل ډیسټریبیوشن ګورو په دنیا باندې دې ته بیا مونږ زو جیوګرافي وایو صحیح ده. examples چې مونږ راشو مطلب مونږ وایو چې why polar bears only in arctic regions زموږ سره چې کوم polar bear دی نو دا ولې صرف او صرف په یخو علاقو کې اوسېږي په arctic regions کې اوسېږي صحیح ده. نو دغه شانتي که مونږ راشو بل اگزامپل دی چې why malaria causing mosquito چې کوم دی دا په ډیم او په وام ایریاز کې اوسېږي کوم چې زموږ سره لمدې باندې ځایونه وي لامده باندې ځایونه وي او د دې نه علاوه ګرم ځایونه وي نو په هغې کې malaria causing mosquito چې کوم ماشه دی زموږ سره malaria cause کوي نو هغه ولې په دغه ځای کې اوسېږي په ډیم علاقو کې مطلب داسې لوند شانتي ځای کې او په ګرم ځای کې ولې اوسېږي په بل ځای کې ولې نه اوسېږي نو مونږ چې کله دا قسم سټډي کوو نو دې ته مونږ څه وایو بایو جیوګرافي. اوس به تاسو وایئ چې مطلب آرکټیک ریجن څه ته وایي نو ګورئ فار ایگزامپل دا زموږ سره د دنیا نقشه ده صحیح ده مونږ چې کله د سیز ډرا کوو نو مونږ ته دا پته وي چې مونږ مخامخ نارت لیکو دې خوا ساوت لیکو دې طرف ته ایست لیکو او دې طرف ته ویست لیکو صحیح ده. نو زموږ سره دا چې کوم دی نو د دنیا نقشه شوه دا نارت شو دا ساوت شو دا ایست شو او دا ویست شو. اوس د دنیا چې کوم نقشه ده نو دا زموږ سره د دنیا څنګه ده دنیا زموږ سره اوول شیپ ده داسې د انډې په شانتې ده مکمل ګول نه ده نو په دې ځای باندې چې کوم بالکل د سنټر نه کوم سیده په سیده باندې لاین پاس شوی دی دې ته مونږ ایکویټر وایو صحیح ده. د ایکویټر نه چې باره کوم لاین دی دې ته مونږ ټراپکس اف کینسر وایو او د دې ایکویټر نه چې کوم لاندې کوم لاین دی نو دې ته مونږ څه وایو ټراپکس اف کیپریکارن وایو. اوس د ټراپکس اف کینسر او ټراپکس اف کیپریکارن په منځ کې چې دا کومه علاقه ده دې ته مونږ څه وایو ټراپیکل ریجنز ورته وایو صحیح ده. د ټراپیکل ریجن سره په خوا کې دا بره علاقه چې کوم ده او د ټراپیکل ریجن سره په خوا کې د لاندې علاقه چې کوم ده دې ته مونږ سب ټراپیکل ریجنز وایو صحیح ده. بیا د سب ټراپیکل ریجن سره په خوا کې چې کوم دا علاقه ده نو دې ته مونږ څه وایو ټمپریټ ورته وایو او چې کوم د سب ټراپیکل ریجن سره په خوا کې دلته دا کومه علاقه ده نو دې ته مونږ ټمپریټ وایو. اوس چې کوم زموږ سره د دې ټمپریټ سره په خوا کې کومه علاقه ده نو دې ته مونږ سب ټمپریټ وایو او چې کوم د دې ټمپریټ سره په خوا کې کومه علاقه ده نو دې ته هم مونږ بیا سب ټمپریټ علاقه وایو او چې کوم زموږ سره د نارت پول ته نږدې ده دې ته مونږ نارت پول وایو چې کوم ساوث طرف ته نږدې ده دې ته مونږ ساوث پول وایو. نو چې کوم نارت پول طرف ته علاقې دي نو هغې ته مونږ آرکټیک ریجنز وایو او چې کوم ساوث پول طرف ته دي دې ته مونږ انټارکټیک علاقې وایو صحیح ده. نو دې نه تاسو ته دا خبره کلیر شوله چې پولر بیئر زموږ سره په آرکټیک ریجنز کې مطلب په نارت پول کې دا انتهایي یخې علاقې وي واوره پرې پرته وي
او پولر بیر چې کوم دی د دې سرمن ډېره پیړه وي او ډېر زیات ویښته وي، نو په دې وجه باندې د دې اډاپټیشن هلته شوی دی، د هلته اوسېدلی شي. ټیک ده. ښه، نو په بایوجیوګرافي کې موږ دغه سټډي کوو چې د مختلف قسم ارګانیزمز په مختلفو ځایونو باندې دا ډسټریبیوشن څنګه شوی دی، ولې شوی دی او په بل ځای کې ولې نشته. ټیک ده. اوس موږ راشو بایو سټیټسټکس لا ار بایومټري. صحیح ده. دا زموږ سره د بایولوژي او د سټیټسټکس او میتھس چې کوم ریلیشن دی د هغې نه یو سبجیکټ جوړ شوی دی. The application of statistical and mathematical formulas in study of biology. یعنی ارګانیزمز که هغه پلانټس دي او که انیملز دي، خو مطلب چې کله موږ د ارګانیزم سټډي کوو او په دې سټډي کې موږ سټیټسټیکل او میتھمیټیکل فارمولې اپلای کوو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ بایو سټیټسټکس یا بایومټري وایو. صحیح ده. نو تاسو په وخت باندې وایي چې بایولوژي د نور فیلډز محتاج ده. که موږ فوټوسینتھسس لراشو، که ریسپیریشن لراشو، که د ارګانیزم ډسټریبیوشن لراشو، که موږ ریسرچ پروسس لراشو چې مطلب زموږ سره موږ به څنګه جمع منفي ضرب تقسیم، نو میتھس به پکې، سټیټسټیک به پکې فالو کوو. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کله موږ سټیټسټیکل او میتھمیټیکل فارمولې استعمالوو د لیوینګ ارګانیزم په سټډي کې، نو دې ته موږ بایو سټیټسټکس یا بایومټري وایو. involves design, analysis and interpretation of research data. کله چې موږ ریسرچ کوو نو په دې کې موږ ډیزاین ځان له سلیکټ کوو. ډیزاین زموږ سره فریم ورک اف ریسرچ میتھډز اینڈ ټیکنیکس چوزن بای ریسرچر. دا زموږ سره د ریسرچ د لپاره مختلفې طریقې دي چې دا ریسرچر ځان له څه کوي، سلیکټ کوي چې زه په دې ډیزاین باندې ریسرچ کوم، زه په دې طریقه باندې ریسرچ کوم. صحیح ده. نو دې ته ډیزاین وایي. انالیسیس تجزیه ته وایي. مطلب موږ خپل سټډي چې کوم وکړه، کوم ریسرچ وکړو، د دې موږ انالیسیس څنګه کوو، نو دا به موږ په سټیټسټیک او میتھس کې کوو. د دې نه علاوه انټرپریټیشن د دې چې کوم تشریح دی، کوم وضاحت دی، نو هغه به هم موږ خامخا د دې چې کوم جمع منفي ضرب تقسیم ایوریج دا چې کله موږ راوباسو نو موږ به میتھس په دې کې اپلای کوو. صحیح ده. ښه، د دې نه علاوه بایو اکنامکس زموږ سره د بایولوژي او د اکنامکس کمبینیشن دی. نو سټډي اف ارګانیزمز فرام اکنامیکل پوینټ اف ویو، د پیسو په لحاظ سره چې کله موږ د لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو نو دې ته موږ څه وایو؟ بایو اکنامکس ورته وایو. زمینداران وایي کنه چې مطلب زما دومره کناله زیات دی او زه چې دومره غنم وکرم نو مال دومره پیداوار کوي او دا وغه، نو مطلب غنم کرل، فصل کېدل، دا زموږ سره څه شی دی؟ بایو ده. صحیح ده. کوم غنم چې وشي دا زموږ سره پلانټس دي، نو بایو ده. او څومره پیسې وکړي، څومره رقم کې ولګېد او څومره به مال راکوي بیا، نو دا زموږ سره څه شی شو؟ بیا د پیسو خبره شوه، نو دې ته موږ څه وایو؟ بایو اکنامکس ورته وایو. Calculate and compare the cost and profit of biological project. که فرض کړه یو بایولوژیکل پروجیکټ دی، صحیح ده که نه، نو مطلب فرض کړه ته ووایې چې یاره زه چې کله ځنګل کرم، صحیح ده که نه، مطلب یو علاقه باندې زه جنګلات دغه کوم، نو ته پکې لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دی ګورې که نه، مطلب لیوینګ ارګانیزمز پکې کرې که نه، پلانټس پکې کرې، او ته ووایې چې یاره دا به زموږ سره دومره به پیسو به زه وکرم، دا به بیا غټ شي، بیا به زه دا خرڅ کړم، نو مال به دومره پیسې وکړي. نو پرافټ څه ته وایي؟ نفع ته وایي. او کاسټ څه ته وایي؟ چې کوم قیمت یې دی، کوم خرچه مرچه ده وغیره. نو مطلب د دې کلکولیشن کوي چې او کمپیر کوي د یو بل سره، چې مطلب زه په دې طریقه باندې دا کار وکړم نو مال به څومره ګټه وکړي، او که زه په دې طریقه باندې وکړم نو مال به څومره کار وکړي. صحیح ده. example this is the production of a new variety of crop. که نوې قسم هایبریډ جوار راغلی دی، غنم دی، بل څه دي، نو ته په هغې باندې کلکولیشن کوې چې یاره دا په یو کنال باندې وکړې نو دا دومره پیداوار کوي او سبا پکې دومره فایده یو دا وغه، نو دا زموږ سره په څه کې راځي؟ په بایو اکنامکس کې راځي.